أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورة يهود يوشتم آياتو. مخی لس اوصاف چاغه بد اوصافو او د تباہی کارونو هغه د دې خلقو ذکر کو د مفترین علی الله. دی آیات کریمه دی وشتم کی الله رب العزت دا غو حکم بیانوي چې په دغه لسو صفاتو باندې یو سړی موصوف سي. یو سړی افتراء علی الله علی رسول کوي، یو سړی د الله رب العزت در لعنت لاندې او د الله حق لار په بد استای په باطل استای او د آخرت انکار کوي، کوشش کوي د الله د آیاتونو چې هغه ختم سي. دغسې انسان الله رب العزت وایي په دنیا کې امدادیان ملګري لري نه، د چند عذاب به دې له راشي. دا هغه خلق دي چې الله وایي اولئک الذین خسروا انفسهم. دغه هغه خلق دي خسرو چې دوی تاوان کې غورځولي دي انفسهم ځانونه د دوی. دا یو دی تاوان وکړي چې در دغه نو زیات تاوان بل نشته. سورة حج کې الله وایي خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین. دنیا هم تاوان، آخرت هم تاوان. انسان کاروبار د دنیا کوي په هغه کې تاوان نیسي. سرمایه لري دا ټول تباسي ختم سي بلاړ سي خلک یې یوسي 2 لاسه پاته سي. تاوان دی، خو دغه تاوان تدارک لري. دا سړي ته الله بیا توفیق ورکړي د سره سره کاروبار شروع کړي، ځان هغه ځای ته ورسي، یا نور اقربا رشته داران دي هغه پر راټول سي چې دا ښه کاروباري سرمایه والا سړی و، تاواني سو، هغه سرمایه ورفره کړي د یو ځای ورسي، تدارک یې کېږي د دنیا د تاوان، د هر تاوان. لیکن کله چې انسان په دین کې تاواني سو او انسان د الله د کتاب په مقابل کې ودرېدی، دا دی تاوان دی چې د دې تدارک بغیر له جهنم بل ځای کېږي نه. دا به دی په جهنم کې د دې تدارکي جهنم کې بغیر له اور بل څه پاتېږي. نو د دې وجې څخه الله رب العزت وایي اولئک الذین خسروا انفسهم. دا هغه خلک دي چې دوی تاوان کې غورځولي دي خپل ځانونه، الله نه دي وراچولي، دوی د خپله ځان دغه ځای ته درولی، د الله لعنت ته، د الله غضب ته، د الله عذاب ته. ځکه چې الله غوږونه سترګې دې دپاره ورکړي وو چې حق په سوچ کې، حق په وویني، حق په واوري، هغه دوی پر ځای ونه لګول. نو دغه تاوان دی. وضل عنهم، په کم چا چې دوی نازېدل چې هؤلاء شفاعنا عند الله،
په کم چا چې دی نازېدل چې د حالات مې ډېر ښه دی، کور ماحول مې ښه دی، سرمایه مې ښه ده او ژوند مې ښه دی، د پلانکي پیر، د پلانکي آغا، د پلانکي سید رابین نظر دی، یا د یو غټې هستۍ پر موږ باندې لاس پراته دي. په دغه وخت کې الله رب العزت وایي وضل عنهم، ورک به شي د دوی عنهم د دوی څه ما هغه کار نو یفترون چې دوی کم دروغ تړل پر الله باندې، چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یا دا وایي چې ما نعبدوهم الا لیقربونا الی الله زلفا، چې دا زموږ الله ته د نږدېکت یو ذریعه ده، موږ الله ته نږدې کوي. هغه به د دوی څه ورک سي، دوی چې په کم نیت عبادت کوي یا اوازونه فریادونه ورته کوي، یا غیبي متصرفان بولي، یا د هغو غیبي تسلط پر ځان باندې مني، د هغو غیبي قدرت پر ځان باندې مني، او دا وایي چې د دې لاس در هره ځای رسیږي. په دغه وخت کې به الله د دوی سا ورک سو. په دنیا کې هم په شا نه دي ورغلي چې الله تباه کړي دي. سورة حقاف وګور د دنیا حالات چې ورک سو په وخت کې د عذاب. په شا نه ورله د دوی لاسنیوی یې نه وکړي، پر دوی باندې نظر ونه کو، او په آخرت کې به هم په شا ورنشي. د دې وجې څه وایي وضل عنهم، ورک به سي یا ورک سو د دوی څه هغه انداد چې دوی په کم امید هغه ته لاس ورکړی و، د هغه په کم امید یې د هغه لمن نیولې وه، الله وایي هغه به ورک سي، هیڅ شی به هم پیدا نه کړي، بلکې هغه به ودوی ته ضرر ورسوي، ټول ضرر به ودوی ته ورسوي. 29 آیات وګورئ سورة احقاف. الله وایي فلولا نصوره، فلولا نصوره، 28 آیات، 28 آیات. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، مخکې 28 آیات وګورئ عربي پر لپوري سي. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى، الله وایي یقینا موږ تباه کړي دي هغه چې شاوخوا دي در تاسو من القرى د کلو کلی ولې تباه ځکه چې سورة روم کې وایي 45 آیات کې قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کانوا اکثرهم مشرکین. الله تباه که په دې وجه چې اکثر مشرکان وو. ترمولیک 45 آیات. رایا کلی که پیړی دا قرآ جمع د قریتین د نو اوس قریتین پیړی ته وایي که کلي ته وایي. وکم من قریتین بطرت معیشتها، قرن پیړی ته وایي، قریه کلي ته وایي. قرنه قریته قریه کلو ته وایي. هغه تورې چې پیړی بولي هغه قرن دی. ما حولکم من القرى، څونه ډېر موږ تباه کړي دي د کلو. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا وصرفنا، په بار موږ بیان کړي دي الآیات خپل آیاتونه د هغو د هلاکت. ګڼ صورتونه کې د هغو د هلاکت بیانونه الله کړي دي چې کوم اقوام سابقه مکذبه مهلکه و بیان الله رب العزت کړي دي.
د دې بیانونه بار بار کړي دي لعلهم یرجعون. دا بیان دې دپاره کوي چې خلک دې قرآن ته راوګرځېږي او دې توحید مسله ته راوګرځېږي، د قرآن او د توحید انکار ونه کړي، ورنه دی به تباه سي لکه هغه سابقه مشرکان چې الله تباه کړي. الله وایي په وخت د عذاب چې کله به عذاب راله فلولا نصرهم الذین ولی امداد ونه کوي د دې هغه کسانو اتخذو چې دوی نیولي وه من دون الله سوا د الله څه قربانا الهة چې دنیا کې نارې ویلې چې ما نعبدوهم الا لیقربونا الی الله زلفا. هغه چې دوی ذریعه د نږدېکت الله ته نیولي بیا هم موږ الله ته نږدې کوي، زموږ د الله په مابین کې دې رابطه پیدا کوي. دا سیدان خلک دي، بزرګان خلک الهه په طرز د اله نیولي وو، خپل حاجتونه یې په هغو پوره کول، خپل مشکلات یې په هغه حل کول. بل ضلوا عنهم بلکې ورک سو د دوی سا په وخت کې د عذاب. الله وایي دا اولیاء سیدان د ځان د الله در مابین واسطه جوړول او سپارشان جوړول او دې ته نوم د سبب ورکول. وذلک افکهم دا د دې دروغ دي. وما کانوا یفترون هغه درواغ هم د دوی څه ورک سو. د موقع پر ځای باندې یو هم په شاوره نه دی. د الله په موږ په سترګو ولیدل. دوی به پخوا ویل ول په د افغانستان کې یو پیر بل پټ وی دلته به مکه جوړه سوې وی. کله چې الله عذاب راوسته په شکل د ورس در دا مریدانو در مخه پاکستان ته څوک رال؟ پیران رال. مریدان یې لا په ډاټسن و په ګاډۍ کې راله، پیران په چادري کې رال. دا موږ د سترګو لیدلی حال، هغه په چادري کې رال. په دغه وخت د عذاب کې د دوی لاس ونه نیوه. دا ټول درواغ یې ویل چې دا موږ الله ته نږدې کوي. دا د دوی څه ورک سو. بلکې وما زادهم غیر تطبیب. سورت هود وګور، اخر یې وګور. واړو بشته نور بس یو سل یو آیات وګور. الله وی وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم وما ظلمناهم کله چې موږ دوی هلاک. ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد. دغه الله وایي چې درته ومې که د سورت هود کې واقع د انبیاو سلم آیات کې من انباء القرى د خبرو څه د کلو دی. نقصه علیک موږ وایو پر تا باندې دی کلو. منها قائم بعضې ولاړ دي لکه په مصر کې، وحسید بعضې لو سوي دي ختم سوي دي، هغه اثار یې هم ورک سوي دي. مصر کې لا څه زړې آبادي در دغه وخته پورې ولاړې وې، هغه د فرعون د وخت او د فرعون مخکې یوسف علیه السلام د زمانې څخه هغه زړې آبادي لا ولاړې وې، ښه مضبوطه ښایسته ښایسته آبادي یې کړې وې. او بعضې دا یې وې چې ګزر کړنډ کپر سوي وې، هغه نښانونه یې هم ورک سوي وو چې الله تباه که. الله وایي وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. موږ ظلم ونه که پر دوی باندې، لیکن دوی ظلم کړی پر خپلو ځانونو باندې. الله چې عذاب ورکوي دا ظلم نه و، دا د دوی د خپل ځان سره ظلم و چې د مسلې د توحید انکار کړی و. الله یې مانی، په وحدانیت یې نه مانی. الله یې مانی، نور یې د الله سره د الله په خدایتوب شریکان کړي وو. شریک وچې ته وایي چې یو سړي اولاد نه کېږي، زه په پیرانو په ملایانو ګرځي. چیش دپاره ګرځي؟ چې الله خو زوی نه کوي را، الله خو پر ما باندې بند کوي،
د دغه څه اختیارات د سوزاده سره هم ستا دی یې ما ته راکوي د چا دکانداري نه چلیږي او دی تعویض پکې څه معنا چې د املا په لاس کې هم دونه طاقت ستا چې دا بند رزق ربین راخلاصي دا هم د الله سره په دې ورکه منه کې شریک بولي او د الله د خزانو مالکان یې بولي په دې باندې شروع دغه کار چې وکړه د توحید انکار وکړه الله تبا کې دا عذاب د ځان سره ظلم وکړي ځان یې د عذاب ته ودراوه ورنه الله رب العزت ابتداءً و هیچ چاته عذاب نه ورکړي هیچ چاته عذاب نه ورکړي عرش باندې الله لیکلي دي مکتوب دي پر عرش باندې چې عرش پیدا کړي دا یې پر ولیکو چې سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما پر غضب باندې مخکې دی ابتداءً الله پر هیڅ چا باندې غضب نه کوي مخلوق دی رحم پر کوي مهرباني پر کوي در مور 100 واره یا 80 واره مهربانه ذات هغه بیا څنګه عذاب ورکوي چې کله سړی مارد متمرد جوړ نشي الله عذاب نه ورکوي دا کوم چې چاته الله عذاب ورکړي دي خلکو د ځان سره کړي دي الله نه دي ورسره کړي ځکه چې الله په جانب ظلم منفذ یوه ذره ظلم الله نه کوي وما ربک بظلام للعبید هیڅ ظلم د هیڅ یو بنده سره نه کوي نبي علیه السلام را روان یو ښځو اور یې بل کړی و موسم د یخ و هغه ښځې سره کوچنی بچی و هغې ته یې اور بل کړی و د سارا الله اور و دا بچی به ورته توداوه نو هغه د سارا اور دی بوټ اور اخیستي خامخا باد پر یوه خوا سي پر بله خوا سي بیا پر بله خوا سي چې پر کومه خوا باد کېږي پر هغه خوا لمبه زغلي کله به د دې په خوا باد سو دا لمبه به د بچي په خوا راوړه دی به بچی نیولی دی به ځین پورته کړي د لمبې په دغه وخت کې نبي علیه صلات وسلام راغی و نبي علیه صلات وسلام ورسره ودرېده خبرې ورسره وکړې دا زنانه و نبي علیه صلات وسلام ته وویل چې د الله رسوله تا نه دی ویلي چې الله رب العزت در مور و در پلار در مور 80 واره مهربان دی یا 100 واره مهربان دی نبي علیه السلام ویل بېشکه دا خبره ما کړې ده چې الله مهربانه دی 100 یا 80 واره در مور ول چې زه و اختیار سي و دغه اور ته زه دغه بچی نه وراچوم الله رب العزت څنګه خپل بندګانو جهنم ته وراچي زه خو دا بچی چې هر څه وکړي و دې جهنم ته نه وراچوم نو الله خپل بندگان څنګه وراچي نبي علیه السلام وژړل ډېر یې وژړل د ژړا څه چې کله سر راپورته کړو بهرحال خبره دغه ده چې الله خپل بندگان ته عذاب نه ورکوي نه جهنم ته اچي الا مگر ها چې کم ورچي جهنم ته کم خلق جهنم ته بیا یا په دنیا کې عذاب ورکوي دا کل مارد متمرد هغه چاته چې هغه پر الله بدماشي کوي د الله د حکم سر بس او سرکشي کوي ظلمونه کوي د الله دا نه په پوري کیږي و ابا ان یقول لا اله الا الله چې د الله د توحید انکار کوي د انسانان الله په جهنم ته ورچي نو ابتداءً الله رب العزت پر چا باندې ظلم نه کوي خو دا خلکو د ځان سره وکړو کم الهه د کوم الهو په امید چې دی ناس چې دا به زموږ مدد وکړي الله وایي فما اغنت دا په نه که عنهم د دوی څه الهتهم هغه د دوی لوړو هغه د دوی نیزولو وایي دا د الله نازبردار دی دا خبرې غلطه خبره ده یعنې ناز پورته کوونکي ناز سړی د چا پورته کوي پلار د بچي ناز پورته کوي ولې پورته کوي چې ځکه چې دی په د خپل ژوند کې و دې بچي ته احتیاج لري د خپل ژوند بغیر له بچي پر مخ نسي بیولی د هغه کومک ته احتیاج لري نو تا چې دا نازبردار کړي نو په الله کې احتیاج پیدا کړي الله دې محتاج وباله الله غنی دی هیڅ چا احتیاج په مخلوق کې هیڅ فرد ته احتیاج نه لري او غنی هغه ذات چې د مخلوق هر فرد ورته احتیاج
فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لرنکو دپنکو عنهم د دوی آلهتهم هغه د دوی آلهو التي هغه آلهه يدعون من دون الله چې دوی هغه ته آوازونه کول سوا د الله څخه ول را رسېږي لویه ځوانه د بغداد شاهي میران څوک د یا رسول الله نارې وي څوک د چهریار نارې وي څوک یا علي مدد نارې وي هر چا ځان له یو اله ټاکلی دی په وخت د شدایدو کې اوازونه ورته کوي او بعضې بیا دا یې په یوه کار نه کېږي یا د الله اولیاو تی راورسېږي او په سفر کې بیریږي استازی په پیرانانو غواړي پیرانانو څه بیریږي چې دا به زموږ حفاظت وکړي او د چا بیا کشنیان بیریږي هغه بیا تعویضونه ور په غاړه کړي په تعویض یې ګرځي دغه چې مرګ راسي اجل راسي دا تعویض بیا کار نه کوي چې هغه عذاب دې راسي بیا دا پیری بچاوی نیسي نه څوک بچاو کړي فما اغنت عنهم آلهتهم دا د دې آلهو التي يدعون من دون الله چې دوی را بلل سوا د الله څخه دا د غیر د الله و بل چاته اوازونه کول دا شرک دی دا سبب د هلاکت د دنیا هم دی د آخرت هم دی الله وای من دون الله په مقابل کې د الله من شیء هیڅ شی نه کوي دا خو ده په دې کولو چې دا به یو بلا څه به مې ګوري چې عذاب راغلی بلا اول په ده کې ومرسل لما جاء امر ربک کله چې راغلی دی لره از حکم د عذاب د رب ستا الله حکم عذاب ته وکړي عذاب راغلی دغه د دوی الهو په دنیا کې الله وایي وما زادوهم زیات نه کوي هم دوی لره غیر تطبیب سوا د هلاکت دا د دنیا حالات دي اوس سورت هود خپل سبق لره چې دغه الهه چې دوی دا ویل چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله په دا امید ورته ناست چې موږ به الله ته نږدې کړي د دې خدمت کول د دې لنګر چلول دا دربارونه آبادول دا ذریعه د ثواب ده په دغه باندې کېږي زکات به نه ورکوي په دربار جوړېدو کې به په کروڑا روپۍ لګوي خپل قریبان به وږي تږي او محتاجي دی به د زیارت ملنګیانو ته خرچې ورکوي هغې نه ده نو په دغه امید باندې چې سبا موږ ته د الله عذاب ګوري او پر دې به موږ ته الله ثواب راکړي الله وایي وما زادوهم غیر تطبیب دا د دنیا الله دی په دنیا کې الله وایي وضل عنهم او ورک شو د دوی په ښه نه ورل او په آخرت کې دغه خلق به د دوی څه بیزاره شي او د دوی په دې عبادت به انکار کوي دا د دنیا حالات په دا دوه حالاتو کې ذکر کوي چې وضل عنهم ما کانوا یفترون آخرت کې صورت احقاف وګورئ آخرت حالات باندې هم څه نظر واچوي دا ځول عنهم ما کانوا یفترون د دواړو سره لګېږي قرآن هغه معنا هم کړې ده د دنیا او هغه د آخرت دا هم کړې ده 5 آیات دی احقاف شپږ وګورئ 5 وګورئ الله وایي 6 آیات وګورئ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وإذا حشر الناس کله چې را جمع شي خلک كانوا لهم أعداء وی به دې دپاره دشمنان دغه خلک چې دي خرچې ورکوي او د هغو دربارونه آبادوي الله وایي چې خلک را وپاڅول سي قیامت راسي
حساب کتاب شروع شي دغه د دوی الهه به کانو لهم اعداء دا به وي دپاره د دوی دشمنان سخت دشمنان وي وکانو بعبادتهم یي به په عبادت د دوی کافرین منکره سورة یونس 28 کې وایي چې انا کنا عن عبادتکم لغافلین موږ ستی د اواز بې خبرو دوی وایي مړي اوري نو چې اورېدل بیا د دې خبرې څه معنا ده چې انا کنا عن عبادتکم لغافلین او بیا سورة مریم وګوره دا بیا د قیامت حال دی وضل ورک پسې عنهم د دوی څه ما کانو یفترون یو اتیا دو اتیا وګوره یو اتیا کې څه وایي واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا دوی نیولې دي من دون الله سوا د الله څخه آلهة نور آلهه دا د مځکې خدایان چې بوځي لیکونو لهم عزا لیکونو دې دپاره چې سي لهم دپاره د دې عزا یو فاور یو طاقت یو زور او یو عزت د دې دپاره سي الله وایي کله ردعه ده هېڅ کله نسي کېدی د دوی ذریعه د عزت نسي جوړېدی د دوی زور نسي په زیاتېدی ولې سیکفرون بعبادتهم دا سین دپاره د مبالغې دی خامخا به انکار کوي دغه د دوی الهه بعبادتهم د دوی په عبادت ویکونون علیهم ضدا سبا پر دوی باندې ضد مخالف د اور ضد چی شي اوبه دي ګرمۍ ضد یخ دغسې به د دوی ضد سي او د دوی به مخالف سي څنګه به مخالف سي سورة عنکبوت وګوره ویکونون علیهم ضدا هغه به څنګه سي 15 آیات وګوره ابراهيم عليه الصلاة والسلام نمرجان توای وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا اکنن نیولید تاسو من دون الله سوا د الله اوثانا دغه درگاهونه درگاهونه ځایونه د تبرک هلته که بت پروت که مړی پروت که سمندر پروت که کلندر پروت ټول یو شی د دا په اوثانو کې داخل دي نبی علیه السلام او تا د امام مالک یو روایت راځي د ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې الله ته نبی صلی الله علیه وسلم خواست کاوه چې اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدو الله زما قبر وثن مگر زوا چې خلق راځي د هغه د سره خار خوردې اخلي او دلته حاجتونه غواړي ګوره نبی صلی الله علیه وسلم په خپله ژبه خپل قبر ته وثن ویلی دی د اوثان جمع د وثن یعنی مشرکو دپاره یو د میلې د اختر د ازدحام او د رش دپاره یو دی مه ګرځو چې دلته به راځي مشرکان به زما پر قبر باندې شرک وي نو د دې لنډه معنا دا ده چې انما اتخذتم من دون الله اوثانا دغه درګاهونه د پښتو کې دربار بولي په دا پنجابیانو کې درګاه بولي مودتن بینکم سبب د دوستۍ په خپل مابین کې پر دغه باندې سره راټول یاست وایي دا زما پیر باید
د یو پیر مریدان فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې واورئ دا به یو دی ورځ راشي باره به لکه د ګور چینجان دی به سره خوري ثم یوم القیامت بیا به په ورځ قیامت کې ویکونون علیهم ضد دا څه معنا ثم یوم القیامت بیا به په ورځ قیامت کې یکفر بعضکم ببعض انکار به کوي بعض ستاسو په بعضو سره دا به ورته وایي لولا انتم لکنا مؤمنین سورة سبا کې راځي قصص کې راځي که تی نه وای موږ به کلک موحدان وای خو تا راته ویل چې دا وګوره پیران نه مني کرامت نه مني او دا دروغ کرامتونه بیا د پیر د الهیت دپاره څونه روایتونه جوړ کړي دي د دروغ پلان کې سر دی کرامت پلان کې دی کرامت پلان کې دی کرامت کتابونه په ډک کړي دي اوس هم هغه د الله بندګان دي هغه د الله مځکه ده هغه د الله اسمان دی هغه د الله نظام دی دا کرامتونه تی و د چا څه لیدلي ها داسې د نیکهګان د شپو په یو ملک تی کرامت دی چا لیدلی چې د پلانکۍ په هوا را روان ها تی لیدلی دا کرامتونه څه سو خو د الله نظام دی د الله یو قانون دی که پخوا وای باید چې اوس هم وای اوس بزرګان نسته که بزرګان نه وای بیا ته په پیسې چېرته وي دا کرامتونه اوس څه سو څنګه چې اوس نسته پخوا هم نه و صرف د دروغو کرامتونه یې جوړ کړي دي پټ دی کرامت خو نو خپل لغوي معنا مهماني ته به وایي عزت دی خلک یې په ګمراهان که ګسه چې کرامت څه نو د دې خدا نه معنا چې دی چا پر لاس الله کرامت شروع کړي بل دې بیا سجدې ورته کوي په دا کرامت دی خدای ګرځي دی مستحق د عبادت ګرځي دی غیبي قدرت والا ګرځي چیش دی کرامت الله وایي وکرمنا بني آدم په لغوي معنا هندو هم صاحب د کرامت مسلمان هم صاحب د کرامت خدای د الله صفات یو مخلوق د ثابتول نوم د کرامت ورکول دا د شرک غټ بنیاد دی اوله زینه د شرک ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا لعنت بوای بعض ستاسو پر بعضو باندې ویلعن بعضکم بعضا لعنت بوای بعض ستاسو پر بعضو باندې دا لعنت باندې دغه وګورئ سورة احزاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا سورة احزاب دي خادم اشتر ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل آيات شپته وګور يوم تقلب وجوههم في النار کله چې اوړه مخاند دی پور کی یقولون دی بوای یا لیتنا هاي کاش کې مر اطعنا الله خبر من لوي د الله د الله د رسول سورة ملک سوي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش کې موږ دنیا کې قرآن اورېدلی وای یا مې ویلی وای زده کړی مې وای اوس به جهنم ته راغلی نه وای کاش کې دنیا کې موږ د الله خبره منلې وای د الله د رسول خبره منلې وای موږ به نن ورځ دې عذاب ته نه وای راغلی وبه وای وقالو ربنا ای پالونکي موږ الله پرېښی یو او موږ د الله رسول پرېښی و د هغه په مقابل کې مې ځان ته غوره کړی و سادات او کوبرا ملایان پیران سیدان سادتنا خپل پیران و کوبراءنا خپل ملکان مشران فاضلنا السبیل او ورکې که د موږ ستا حق لار قرآن دا خلکو موږ راګرځولي وقالو وبوای دی جهنم کی
ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلنا سبيلا وبوي ربنا آتهم ضعفين اي الله تورك دي لرا ضعفين د چند من العذاب د عذاب الله د چند عذاب ورکا ولعنهم لعنت وکړه پر دوی باندې لعنن کبیره لعنت لوی الله غټ لعنت پر وکړه یو د بل به سره بیزار شي بیا به یو د بل سره لعنت پر لوای ویکونون علیهم ضدا بکره وګوري یو یو سل شپږ آیات إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب دغه آیات الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله بعض د خلکو دا مشرک ټیپ کسان من هغه څوک دی بعضې د خلکو په دې کې مشرکان دي من هغه څوک دی یتخذو من دون الله چې دی نشي سوا د الله څخه اندادا نور حصهداران یحبونهم کحب الله د هغو سره دی محبت لري لکه محبت د الله سره الله سے هم ایله ده د ده سے هم ایله ده د الله سے هم امید د ده سے هم امید د الله سے هم خوف د ده سے هم خوف د الله سره هم محبت د ده سره هم محبت الله وی والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمن محبت د الله سره ډیر دی د مشرک ولې د مشرک محبت تقسیم دی په مابین د الله او په مابین کې د ساداتو د کبراو د الیهو مومن محبت خالص لله دی خالص د الله سره دی الله وی ولو ير الذين ظلموا کچیر لیدل یا کسانو چې د ظالمان دي مشرکان حال د خپل ځانو اذ يرون العذاب کله چې دی وویني عذاب فدې پوسي چې ان القوه لله جميعا طاقت ټول صرف الله دی وان الله شدید العذاب الله سخت عذاب والا دی که هغه د دنیا آخرت الله توس لیدو وای بیا دی دا کار کړی نه وای لما فعلوا بیا به دا کار کړی نه وای اذ تبرأ الله وای کله چې بیزار سي الذين کسان اتبعوا چې د اتباع کړی ده اتبعوا چې د اتباع سوی ده مریدان من الذين اتبعوا دا خلق سا چې د اتباع کړی ده دا مشران د کشرانو سا اتباع د قادو سا بیزار سی ورأوا العذاب وویني عذاب وتقطعت بهم الاسباب پریبسی په دوی سره هغه رشته داري د پیریو د موریدۍ هغه سبب چې دوی پر شرک سره راټول کړي دي هغه به ختم سي کلا سیکفرون بعبادتهم او بل ارمان به وکړي وقال الذين اتبعوا وبوي دا خلق چې دی اتباع کړي دا کشران وای لو ان لنا کرتن دغه آیتونه نه دي دا نومونه دا قرآن کې 22 ځای دي لو ان لنا کرتن کاش وای موږ لره بیا تلل و دنیا ته فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا موږ به د دوی صدای بیزار رسول لکه دوی چې د موږ بیزار الله وایي کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم دغه د دوی د شرک اعمال په ورځ د قیامت کې پر دوی باندې الله غمونه مصیبتونه حسرت ندامت پښیماني هر شنار دی په آخرت کې وما هم بخارجین من النار هیڅ کله نه دي دوی وتونکي د اوره اوس راسي نو دا به الله تاوان جوړي اولئک الذین خسروا انفسهم وضل ورک بسي یا ورک سو عنهم د دوی په دنیا کې هم په آخرت کې به هم ورک سي ما کانوا یفترون لا جرم خامخا
انهم کرن دی په آخرت کې هم دی الاخسرون تاوانیان دی چې د جنت په بدل کې دوزخ واخسي هغه د جنت د نعمتو په بدل کې د دوزخ عذابونه واخسو هغه د جنت د اوبو د شاتو د شیدو د شرابو چې کومې ولې به یېږي هغه په عوض کې هغه د جهنم حمیم او غسلین ګرمې اوبه هغه وینې زوی د جهنمیانو یې واخسي بده سودا ده تاواني سودا ده د دې بعد چې کوم خلک موحدان دي